د جمعې شپه ده سبا چوټي ده د ملګرو وی څه وکړو ما وی راځئ چې د کمترو بچي وخورو نو دا یو نه دی دا یو وی اوس به موږ د کمترو بچي خورو د کمترې دا نه بچي خو نه وروره الوزي الالې به د غټه کمتر هم د کمترې بچي وي که نه او مخکې موږ سره اوسئ انشاءالله چې اوس در باندې د کمترو مارکیټ هم ګورو بچي هم در باندې ګورو او پخلی هم در باندې ګورو ښه راځئ روان شو او مخکې درته انشاءالله چې دا دلته کې د کمترو او د هر یو څیز د مارکیټ ښایو کوم کې چې د ځناور ملاویږي ښه سو ګایز ټوپاینلی لاخره سره موږ د مرغو مارکیټ ته راورسېدو او الله که ایماني خبره ته وکړم که نه دلته چې ما د مرغو دا کوم اوازونه واورېدم نو زما یې دا زړه روژت کو یو افسوس مې وکړم کاش چې زه مې یو مارغه وې اوس الوتې وې پاکستان ته پاکستان یې راته رایاد کو خو چې بیا مې سوچ وکړو مې په پاکستان کې غوره دي چې قسمه خوراکونه نشته ولکه موږ دې مړزان خورو کونترې به خورو ښه خوراکونه کوو نو پاکستان کې دا کوم ځای دي په زړه مې د صبر تیږه کېښوده او بس اوس مشغول شوم چې موږ پکې ځان له د خپلې خوښې مرغې وګورو چې څه د هلکانو په طبیعت کې لکه تاسو په خپله ډېر اوازونه اورئ که نه دا څومره مزه کوي والله جار شم تی د ملګرو په کمترو باندې سلا رانه لا وی مړزان لو مړزان خورو راځه مړزان وای راځه د مړزان ये लड़ता है नहीं लड़ता ये लड़े मत है مړزان بجنګو ها او که جنگ نه کوي نو بیا به بس که درمان نو دینه بعد ورته زمونږ حارث بیجان کېناستو ځکه چې هغه پوهېدو چې په دې کې نر کم دی او ښځه کم ده بس په خپل سیمې د مکمل دا کاټن ډک کو او بل طرف ته مونږ لاړو توریانو خواله ځکه چې د هغې ډېر خشته خشته اوازونه او ډېره غټه مزه یې کوله والله بس یې نشم ویلی ته داسې مزه یې کوله ایا د څه کې زما خو پکې دا شی ډېر خوښ شو نو تاسو کې د دوتي لپاره د دوتي غوښه خورئ نه خورم یې نه وایم چې ووایې ساتل دلته که نه او خبره دا اوس په ویډیو کې د خبره بدله کړه د ټولو عمر توتیان خوړلي دي دا ځکه چې کوم د دوتي په شان خبرې کوي ښه دا درته وایم عوامو په دې ټول هر څه کې توتیان او دا وګوره نه اوس ته چې د دوتي غوښه خورئ دوی ته خو وایو نه که نه خورم یې نه ساتو یې تاسو کمتر هم راواغستې ولې دا چې کوم ځای دا زمونږ د هلکانو وي زمونږ زړه نه اړي ما یې زمونږ دا پیدا کړي چې هغه مه کوه نو دا موږ راواغستې زما د حساب دپاره او دا نور چې کوم ځای تاسو په مړزان وکړه سو ګایز ټوپاینلی لاخره سره بیجان پیمنټ وکړو ما ځان دلته د چرګانو نه د کونترو نه او مړه یې په نوم چې کوم ځناور ټول نه مې ځان له ویډیوګانې وکړلې ځکه چې د میرې سړی یم په ما دا ډېر زیات خواږه لګېدلو بس واپسې شوله دوکاندار مړزان راغستې و ورسره کونترې و په ډیګۍ کې کېښودل او د دې نه بعد مونږ واپس خپل منزل مقصود ته روان شو لاخره سره که څنګه قربان او جی بالکل ټیک خبره او لاخره سره مونږ خپل ګراج ته راورسېدو ګراج پېښور چې ګراج ته کله راورسېدو نو لاخره سره ملګرو کونترې هم راواغېستلې او ورسره مړزان هم او د کچن په طرف باندې روان شول تاسو ګورئ ورته خو یاره کیماني خبره ته وکړم نو دا راباندې سړی زیات خواږه لګېدل ډېر مینه ناک و یاره بس په دې مې سود نه راتله خو بس زه به یې کښېنو ګوره خېټه ته که نه نو خېټه هم څه غواړي لکه تاسو وګورئ څومره کیوټ ته کیوټ لکه بیا هم تاسو زما چې کوم د مینې اظهار دی نو کتی شي بس سو ګایز ټوپاینلی لاخره سره دې خپل منزل ته ورسېدلو او بس پاک را پاک مو کړل بڼې مڼې مو ته لر کړلې او کامران استاد لګیا څه جوړول والله زه خو په دې نه پوهېږم پخلي پخلي باندې اوس یې خوند را پرېښودو
ماشاءالله ماشاءالله او هو بشي تیار شو زیدا خو دې ته به کی تړکا به ټماټر وته کټ کړل خو مزیدار او باقی ګوره ورده کنه چې اخلي بخلي څنګه کی جو پینې پیګم یار د واده نه بعد بیا چل زده کو او چل نه زده کو متا سو ورته ګوره بخپل ها چې دې پیسه واچول یاره او چې دې سه واچول خو زبس چې سیم واچول خې واچول نو او ماشاءالله ماشاءالله به زما د خوراک غرض نو زه په سبانه بیګم نه کونتر مدن په سلندر باندې پخې کې او بس مړزانو ته بهر اور بل کوم او کړي داري روړو کامران استاد او ما ور سره د ځان نه پخو کې جوړ کو بس اور متبلول مې چې دومره تش په خوراک باندې سړی بدکاري لګلاس پیم کته کول غواړي کنه یار خامخا اور پختون ولیدا او ماشاءالله ماشاءالله ګوره ورته ها بس سو گایز ټوپاینلی سر به ملوخو ګوم خو لکه زه پکې د ټول نه بیکاره بني آدم یم او دغه صرف اور کې خودی شم نور د ټک کارم نیمه او ولې نیمه روټۍ مې راوړلې که نه روټۍ راورسېدې ها والله زما خو سمه ډېره تلوار ده ورته خو به څه به کې یاره به دا د اور نه نه شو مخکې کېدی نو او کونترې تیارې شوي دي لکه د مار کامران استاد بیا څه کټ کړي اوی دا خو ټماټر دي موږ دومره نه پیږو یاره زه ځکه وایم چې ځان له واده وکړم چې ښځه مې بیا په هر څه باندې پیږي دی پسې واچول زه بس چیل سې اچولي ښه یې اچولي دي او سپرم ته یې دغه شول او شیم تیار شو خاله اتولو بس کېناستو ورته یې یا الله خدای پاکه که چا یو خدای ته ول دویم ورکې امين او بل چا دو دي تیرې وین اخلاص کې امين که هر څه اخره نو شنه چې یک ورې ضروری ده په اخیری کې ها ځکه چې په هفته کې زمونږ پورا هفته ډایټ وي د جمعې په شپه باندې چې کوم موږ ته ازادي وي هر څه خورو او کاوه پس لازم سکو यार शायद अनवर खबर है ये कुत्ता बहुत भौंकता है 10 महीने जो की ओ इसे जरा दा वो बस خیر ته برداشت کړه موږ د سپیډا کوم کوم او دا پکې خیر دی بلوچ कुछ बोल रहे हो شو करे ना जे ना